کې وسره وګوي په دې کې به دانش کته کو په خپل تندي او شند مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات نشتره حقدار د بندګي شوا د الله نه دا مرګ نشي بچيږي عمر په نه راشي هغه څنګه الله د نو ګور ارسلي باندې مر راشي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند دي چيلینه سرمنو باشي دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پس کېږم ځن کدن لا رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب عزت اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې پکار دی ان شاء الله کله به دا خبره کو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فوالا چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی ملک الموت چې چا خپل ورسي بغیر د اجازه نه ډایرکټ الته ورسي روح ته اخلي دا یو دسته ده یو ملګری به بشره وچش او د دخول دن بیا خو چې راځي غوونه اجازه طلب کوي نو وی ویلې یا رسول الله کته شرطه بدنه کې پاتې کیږي الله دې ګوره پریدي او کله الله خو راځي چې روح اخلم هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د دې اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډېر لیوال دی الله سره ډېر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دوی خوشاليږي د قشنګ ورته الله ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا د انبيو سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بکنه وکا محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بکنه وکا دوره جوې کرتے اصل کړه د الله نه بکنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انساني کوي چې خلکو تاسو به رب العالمین نه خامخ بکنه غواړي سره دې چې موږ نبی ګناګارم نه دي وذالاس مبارک دې چې اوچت کړه او دا ما بریږي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې خبر شو دا لاس مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما په دې کې ودا سر اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوهه نشم غیر اختیاري زمانہ چې اوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه چې غریوان اشتولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی ودا کو خو وراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا واغو چې شروع کړو ما بس عزت وژړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به د خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشي دا وفات شوی خو چې دا خو کشر زنانه و تقریبا رسول الله چې کله وفات کیږي دا تلش کله په عمر دا پاتې کیږي وی بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ وشا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خري عباس ورته غوسه شو لا تقول لسه مو چې دا کړی هغه ملکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله ملکیږي د امر دغه په دې مخونه کې مو معلومه منګي ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستنه بورسه سو خلیفہ علي شبي زغه نشم کولې ولی ویغه د مرګ په څنګه په حالت کې کې دي چې تاسو د نوې نور سدي به تر قیامت پورې زموږ مرګ له نوبت ناراضي به انت احکم ته ډېر په اصلي علي وی دی وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعات کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو انس بن مالک فرمایي وزمانه رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ول هپړه خیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلې سبت علی مصائب لو انها سبت على الايام سرنا لياليها د مصیبتونه په ما باندې را لکه دا چې د بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشبيش سفیر زلن هغه چې د محمد رسول الله ترور و وی موږ په دې باندې خپنیو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خوا نه راشي ورسره راځي ابو بکر او عمر سره د ام ایمن خو ورغله دا د رسول الله دایي و د پلار وینځي و هغه څه بجړا شو ابو بکر شه ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کړي هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې د دنیا نه لاړو وې شړا مال په دې راځي چې جبرئیل څنګه د کلی نور نه راځي مخکې به جبرئیل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش
بعض ملګرو له وسوسې ولګېدې عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو دو علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل د غیزنه بتلم چې څوک ملونه وای چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښل وای شړل بعض ملګرو د څه خبره وکړه چې کاش موږ دشت له وځو باغې کې سم دغه تشکو وشاړو چې زمونږ پلان رسول الله لاړو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله عنه تر راويستا او دا خبره وکړه چې ارشا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې بيوشي راغلی دا د شي دلته موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا بيوشي برته هوش کې شي او بیا بس موږ سره دلته منافقان د ژوندۍ او محمد رسول الله دې زید دي منافقان نصرونه منغو سنه ورقه واغیزه طرف باندې ابو بکر شپ لاړو درې مله د مدینه منورې نه وړاندې رسول الله په اجازه ته لاړو ځکه د ابو بکر شپ خزل ته څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څه کولای چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر شپ شکل جمعه لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکله سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قرباني سلام کور والا باندې سلام وکړ دی به ویلې چې رسول الله چرته دی عائشہ رضی الله عنها ورته ویلې ازما بلاره دې کوټه کې دی دروازه څخه خلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر چې دا صدر اوچت دستور کو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچې کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلارتان قربان قسم په الله چې کله ژوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوتا وځ د دنیا رخصت او مقشان خوشبو نه روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او طبعا الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرګ باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا ما خو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي باروتو عمر زله له بلا على رسلك عمر به خلاص شه عمر سے دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی بلا على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر سے بودریدو عمر زله د جمعه په کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه موږ د الله رسول دی د باندې مرګ هم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړ هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان خوش کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا یاد الله په کتاب کې شامل ګرو ملګرو ورته شاو شتره به ورته هدایت الله په کتاب شته چې شتره عمر سے فرمایي زما راکپیره ماته جو زبرې پوزه باندې را پرې ودم برې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني شې لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شي بلال اذان وکړ بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور اذان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیو سره اذان وکړه د تاسو سوې دا خو رسول الله دلته وشي ما به ځانونه کول اذان بهتر عمل دی او شت عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبر وکړه وجه دا وجه محمد رسول الله سره مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شي ابو بکر زنور د مدینې نه زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم بدیږي کې نشه زما